درنو دوستانو سلامونه او ښې چارې. نن زه غواړم تاسو ته یو ډول هندي بریاني پاخه کړم. بریاني خو په نړۍ کې ډېر مشهوره خوراک ده او دا هم سپیشل هندي خوراک ده. او دې بریاني ته سده ما یو نوښت راوستی داسې که تاسې وینئ دلته درې رنګه مې مختلفه راخیستي دي. زه وایم چې بیا کله دا ډوډۍ باسم په غوري کې نو غواړم چې ډېره ښایسته ښکاره شي. ګشنیز مې ورسره راخیستي دي او رنګ او البته چرګ مې چې ده تقریبا یو ساعت مخکې اخته کړو چې په بریاني مسالې کې سره مرچو کې مالګه او یو ګیلاس مستې او ورسره چې ده وچه دڼیا او زیره مې هم ورچولې. دا ټوله شیان مې وږه او زنجفیل دا ټوله مې میده کړل او په دې کې مې تقریبا یو ساعت مخکې د چرګ غوښه چې یو کیلو غوښه ده د چرګ سینه پکې اخته مې کړه. اوس به دا چرګ غوښه به دلته لږ څه په غوړو کې هغه کمه واچومه، سره یې کمه. او دا ټوله لوړ بیم پسې ور واچومه. نو دا به اول په ټیټ اور یو څه، بیا به وروسته یو څه تیز کړم. اول به لږ څه په ټیټ اور باندې کېږدم. چې دا لږ څه پکې سره سي، لږ په غوړو راسي او د مستې هم وچې سي. اول ته مې په دیګي کې اوبه ایښي چې هغه وایشومه، بیا به وریځې ورته څه کړم. او زه به تاسو ته لاندې هم ولیکم درنو دوستانو، تاسې ویلي دي چې د هر شي اوبسکریپ چې د موږ ته لیکئ چې څومره شیان ورته پکار دي. دې بریاني ته ما 5 ګیلاسه وبخښئ 4 ګیلاسه وریځې راخیستې دي، یو دانه پیاز، یو کیلو هم د چرګ غوښه سینه او غوړي او مالګه. دا شیان تاسو خپله خوښه چې څومره خورئ. نو تر پایه راسره اوسئ. اول به سر پټ کړمه په ټیټه درجې باندې. دوستانو اوس مې درجه یو څه ور زیاته کړله چې په غوړو راسي. چرګ خو ډېر زر نرمیږي، نو په غوړو راسي. بیا به یې نو هغه پیاز مې لږ څه ورته سره کړی و، هغه پیاز به یې په سر ور واچوم. اوس دا د نو اوبه مستې ټوله وچې شولې، اوبه مې هېڅ نه دي ور اچولي. او هغه د اوس به دا پیاز چې مې یو دانه ورته سور کړو، دا پیاز به یې په سر ور واچومه. دا بریاني چې د هندي خوراک ده، خو البته عربان هم لري ډېر ته ورته، خو هغوی پکې مرچ ډېر نه اچوي، فکر کوم بیخي یې نه ور اچوي. سومالیایان هم لري. دا چې نو اور به لږ ټیټ کړمه چې داسې لږ څه غوړو باندې راسي، تر څو به وریځې هغه کمه وایشومه ساتي. بیا به زه تاسو ته طریقه دروښیم څنګه یې دمومه. وریځې مې پوره یو ساعت مخکې خشتې کړې ولې، مالګه مې ور اچولې وه. لیدونکو دا د وریځې مې صافې کړلې. اوس یې د معده وخت ده چې دا ټوله مواد پکې واچوم. او دلته مې د درې رنګه مې مخکې تاسو ته وویل، دلته مې دا صافې کړي وریځې مې په هغه رنګو کې واچول. او دا رنګونه چې ده مخصوص د اشپزي رنګونه دي. لیدونکو تاسو خپله خوښه پکې استعمالوي که نه، په بعضو شیرنبا پکې او په دیګي کې استعمالیږي. اوس به دلته د ایستلو وخت کې ډېر ښایسته راځي. یو مهماني چې په دسترخوان باندې رنګه وریځې ښه ښکارېږي. او دلته مې لږ څه شبیت او لکه مخکې چې مې دڼیا او لږ څه هم د دلمه مرچ. تاسو خپله خوښه دي شیانو، خو البته ما د شبیت خوښېږي، ډېر زیات ښه بوی لري.
او په سر باندې بیا یو څه دڼیا هم واچوم وروسته هغسې بیا له دمې راباسم هغه وخت کې به یو څه دڼیا هم په سر یې واچوم زما منظور یې د دې شیانو د ښایست د دې وریځو اوس بیا اول 15 دقیقې لږ څه په اور بیا ورته تیز او پس له 15 دقیقو بیا درجه لږ ټیټوم او په 20 دقیقو کې دا دمیږي او لیدونکو دوستانو زه دا په داش کې دموم چون دا دیګ مې چوبني ده او داش کې ښه راځي دم یې ډېر زیات ښه خوندور ښایسته راځي نو زه که تاسې منظور مې دا نه ده چې تاسې هم په داش کې دموئ خو وریځې په داش کې ښه راځي په دې چې داش داسې ده لکه د تناره غوندې یعنې شاوخوا ټوله ګرم بیا ډېر زیات ښه دمیږي په داش کې کېږدم داش مې مخکې لګولی ده د ما دیګ چوبني ده دلته مې المونیم ورنه کړو مقصد فکر مې چې المونیم ورکړې دلته سوځېږي اوس بیا یو 15 دقیقې مې په 200 درجې باندې کېښود یو بعد له 15 دقیقې چون داش ګرم ده مخکې مې لګولی و پس له هغې بیا درجه کمه په فکر کوم 100 به بسې او 20 دقیقو په مخه دمیږي اوس 20 دقیقې مې پیچې شو ایښی و دم شو ګورئ څومره ښایسته رنګ لیدونکو بریاني تیاره شوه ډېر ښه بوی یې خوند به یې طبعا ښه یې زما پاخه دي ټوکې مې وکړې تاسې وګورئ وایزمې پخې کړئ او بیا لاندې د ویډیو راته ولیکئ او په دې هیله چې هره ویډیو چې زه جوړوم تاسې چې ګورئ حتما یې خوښه او سبسکرایب پې کړئ